نار د پرمختګ له دایرې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده احمد یم او د حمیدي مینې د کانال د اسنادي دیوال کانال مسؤل یم. کاریګر ګرده د محل خلک دي، د دوی په مټ باندې دا کار پر مخ وړل کیږي چې د دې عمومي طول لکه 320 متره طول لري او 10 متره یې عرض ده د دې، او دوه طرفه دیوالونه چې کوم حساب شي نو 640 متره کیږي او کارونه انشاءالله سم روان دي. تر اوسه پورې د ناحیه د انجنیر صاحبانو تر مراقبت لاندې روان دي او زموږ د خپل تخنیکي ټیم تر مراقبت لاندې هم دي ده. نو تقریبا تر اوس دمه پورې کارونه یې 8 تر 10% پر مخ تللي دي. نور انشاءالله د دې میعاد د کار تقریبا 3 میاشتو پورې ده چې په 3 میاشتو کې به دا ختمیږي. دلته کسان د موږ 120 نفره لیبر دي او 14 کسان مو فني کسان دي، لکه 10 کس هم داسې فورماینان دي د موږ، انجینر صاحب ده، د پی ام د پروژې ده، کیو سی د پروژې ده، سیفټي ده د پروژې سیفټي منیجر ده او سرویار ده چې دا له موږ سره په تخنیکي لحاظ په تخنیکي ټیم کې شامل دي. ده لکه دا چرۍ استاد وینې د تاداو د دې ده چې دا تقریبا د مانده له نس نه 1 متر کته کیږي او د دې تاداو کې چې فاونډیشن کوم د سنګکاري د غرقه هغه 1 متر ده چې د مانده له نسه پورې به دا رسیږي 1 متر و 1.5 سانتي په عرض کې ده. دویم سټیپ د موږ په 1 متر و 15 سانتي کې دیوال چې تر 1 متر و 80 سانتي لوړوالی په دې کې راځي، لکه میل ورکوو موږ، او په ټاپ کې چې ده 50 سانتي عرض ده چې لوړ اوسیږي، د سړک نه لوړ اوسیږي د محافظت د کوچنیانو یا د موټرو د لپاره. ټاپ هغه د دې تقریبا 3 متره 3 متر و 10 کې داسې به راشي انشاءالله لوړوالی د دې. ارزښت د لمن د مادیاتو خلل مشا ارزښت لمن انشاءالله چې دغه ډېر ځوانان چې بیکاره وي، مطلب په نورو لارو یا په بدو لارو باندې دغه چې په کار مصروف وي، نو هم د خلکو فایده ده، هم د دغه کورو والا فایده ده، هم د ملک فایده ده، هم زموږ فایده ده. الحمدلله ټول خلک دغونه خوشحاله دي. یقیني چې دا خلک ډېر غریبان و، ډېر مسکینان دي. دغه 4.5 زره افغانۍ په 10 ورځو د پرون ورکولې او ډېر دی پر وضعیت څومره خوشحاله دي. بل بیا دا کار چې اوس شروع سو الحمدلله 2 ګټې موږ ته وکړلې. 2 ګټې دا دي چې یو اړخ موږ دا کم غریب ولس چې دی دا پکې اخته دي، بل دا سوله چې موږ ته به دغه دیوال جوړ شي دا به راته پوخ شي، راته سم به شي د خیر سره انشاءالله. بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده بې مینې بې ښکلا بې کروندې مشي هیواده